وی په لاره ځم ګوتې شمارم تا یاد هلکه سوارلی هم نشته یا سبا نه ولاړ یم چې مې داس کړی وږی تږی یم او سوارلی هم نشته راشئ ګورئ پیجارو کې هم بوځم په خدای ټوډي ده ټوډي یو ځل تاسو په دې گاډي کې کښېنئ هله بیادر بشی کجا میری بیادر اوجا نبشی اوجا پیسر بشی تو کدام روز دانشگاه رفتی یا نرفتی بشی چی ته یو ښایسته غونې سوارلی راشي که نه دا د 10 روپۍ سوارلی به څه شی وکړي دا خو یې تیلو خرچ هم نه کېږي چې یو 200-300 والا سوارلی په لاس راشي که نه ماشاءالله ته وګوره ښکلې کوتره ده کوتره یو ځل چې سوارلی به کېږي که نه بیا به راپسې سړکونه ګوري سړکونه چېرې هغه رشکه کې زه تللی وم دا به څنګه شي دا به کله بیا مخې ته راشي راشئ وروره راشئ یاره دا زما د ګاډي چې ده که نه موبلین هم صفر ته راغلي دي مزدور هم نشته نو راشئ وروره خوجه رواش هله وروره راشه شپیشل موټر شپیشل ستړی مه شئ وروره په خیر جوړ ده کړه خیرت ده ښې سهار اول ده خیرت ده ولې نه په دواړو سترګو تاسو خدمت کې ده وروره دا ګاډی پیجارو وروره څو به واخلې یاره ستا نه که نه چې خوشحاله مې پی 400 روپۍ به راکړي وروره 400 روپۍ سره رشکه خو درنه اخلم نه 400 روپۍ ټولې 10 روپۍ کرایه ده دغه یو قدم ځای دی نو تا دا نږدې دغلته دی دلته کوم هلته ده لږ دا لاس نوره مو وویل چې بس نږدې شي بیا ما در سره ودرېږي نو ته پوه شې وروره سینما پامیر ته به داسې ځي بیا به د چارۍ راځي په چارۍ به راتاوېږي بیا به داسې ځي بیا به چې هلته ودرېږي بیا به یو بله چارۍ ځي هغه به داسې تاوېږي نو بیا به رارسېږي ګوره یو 500 به درکړم دله نږدې ځای دی او بل خو چې تاسو نابلده کس وګورئ بې سپینوئ ورورې دا خوله لږ سمه خوځوه زه خو دې څه په خرګاډي کې نه وړم تېل خوري تېل زه ته مې شنه بلبله ده بلبله چې یو ځل خو پکې کښېنې که نه بیا به راکوزېږي هم تېنه څه تیاره کې خو ما نه وړې شنه بلبله ده یو 500 در کوم وړې ما که نه ما وړې ورورې په خبره پوهېږي که نه قسم په خدای کې په 10 دانې تیارو یې ورکړم دا خو بلبله ده بلبله او په دې باندې زه خپل ځان ته یو مړۍ رزق ګټم او ته په ما باندې ریشخند وایې 50 روپۍ در کوم ته په کله په موټر کې تللی یو که نه کښېنه دلته 1 روپۍ مې ورکړه وسې دې بوځمه کښېنه دونه خو زړه زموږ سره شته که نه چې تاسو داسې خوشې بوځمه وروره 200 روپۍ به راکړې ګوره ښه چې بیا وروسته د جنجال منجال نه منمه کښېنه دلته ښه صحیح ماغزه د خرابه دي 200 څنګه در کومه تا خو ما سره بله سورلی هم کېنولې زه خو دربس ځمه سورلو کې نه ځمه وروره ته ولې زړه خورې هغه دلته کوزومه تاسو سپېشل په دې رشتې کې بوځم ته نور څه کوې ته صبر وکړه هغه زه راکوزوم وروره راکوشه نه ولې زه کوز شم څه خبره ده دا 2 ساعته کېږي زه کېناستلی یم دلته بیا ما کوزی سپېشل وګورئ بیا دغسې ټول دغسې روان یې ورسره کش ولګوئ ولې زه دلته 2 ساعته ناست یم ولې ما کوزی څه خبره ده وروره ولې نه کوزېږي څنګه نه راکوزېدل اوس سره زه ښه یم که نه کوشه دلته کوشه رشکه خو تا سره ده اخېستې چې تا اخېستې ده وایه دا 10 روپۍ زه در کوم بلې رشکه کې کښېنه زه راشه ما د ښکلې سپېشل سوارلۍ پیدا شوه دلته تاسو سره نه راکوزېږم خولې ته دې وګوره دې کارو ته دې وګوره والله په بېله چې دې سوارلیانو سره زه که در کوزېږې دله مولو چې بغل لږ پالنه دې سر ته راواړومه تاسو د لاسه باندې موږ نه پوزې ته راغلي وو 10 روپۍ ورکوئ څه کوي دا رشکه ټوله په پیسو اخلئ ما سره سپېشل سوال وروره ناست وایي که نه ولې ته بدماشې که پهلوان زه بدمان یم زه غریب سړی یم خپله مزدوري کوم هغه سورلی بیچاره ده تاسې دې ځای نه ونیوه کش تا کړه ورته نو چېرې خو تا وایې چې دا سوارلۍ دې کېنولې دا راکوزه کړو خولې خو تا انسانیت به دا ورته ویلی تا خو داسې کش کا پله سره در سره ځم نه ولې به نه ځې تا ما نه سوارلۍ خطا کړې ولې به نه ځې کښېنه دلته زه دې په زور بوځم ولې به نه ځې کښېنه دلته ووته والله چې بولې زما په خدای چې بولې زه ودرېږه خدای دې تباه و برباد کړي چې تباه شي چې په موږ باندې نخرې کوي دوی لګیا ده خدای پاکه دې دا په دې شین سهار کې نو چا هغه مخ لیدلی ده هېڅ تنده نه لګېږي زه به زه کور ته تېر شه دې خوجه راواستم تېرېږه او دار سره تېرېږه زه لکه کور ته ځه به ځه تېرېږه تی مړه بس